په تقاضا د نفسي کله تر هر کار ورسم د ژوند لار شرمنده چې پر دې لار ورسم وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم تر هر کار ورسم خاوند د ژوند لار سفر لرما خاوند توان د ستو شیر اکړه سفر لرما دلاری ملب کوم عمل کړم چې تر یار ورسم وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لار ورسم فتقاضا د نفس ټکل تر هر کار ورسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ګناه نقصانات دي. یعنی هغه انسان چې په دنیا کې د ګناه مرتکب کیږي د رب العزت د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه سرغړونه کوي دې ته به څه نقصانات رسیږي. انشاءالله په دې خپرونې کې به نن څه نه څه وغږیږو په دې باندې. په دنیا کې چې څومره څیزونه انسان ته نقصان رسوي او هغه اشیا چې انسان په دنیا کې د ځان لپاره مضر او نقصاندې ګڼي د دغه ټولو څیزونو نه زیات نقصان ورکوونکی څیز ګناه ده. په دنیا کې به ډیر څیزونه چې هغه تا ته نقصان رسوي او ډیر داسې اشیا به چې انسان به ځان لپاره نقصاندې ګڼي لکن د دې ټولو نه لوی نقصان ورکوونکی د دې ټولو نه زیات مضر د انسان دپاره د انسان ګناه ده. څومره چې ګناه انسان ته نقصان رسوي دومره د دنیا هیڅ یو څیز انسان ته نقصان نشي رسولی. دا ځکه چې د ګناهونو نه علاوه ټول نقصان رسوونکي څیزونه چې څومره هم نقصان رسوي هغو نقصان عارضي دی، محدود دی، زر به ختم شي. هغه به لږ وخت شان دپاره وي، لږې مودې دپاره وي، خو ختمیږي به. خو د ګناهونو په وجه چې انسان ته کوم نقصان رسیږي هغه نقصان غیر محدود دی، مستقل دی، همیشه دی او ډیر لوی اوږد دی او ډیرې لویې مودې دپاره دی او د ډیرې لویې مودې دپاره به انسان دا نقصان برداشت کوي. قدرمنو اوریدونکو تاسې خپله غور او فکر وکړئ. مار او لړم انسان ته نقصان رسوي خو دا نقصان عارضي دی یا خو به د دې انسان علاج وشي. هغه انسان ته چې مار او لړم پک ورکوي چیچي دا نقصان عارضي دی یا خو به د دې انسان علاج وشي، ښه وشي او یا به زیات نه زیات دا انسان د دې عارضي ژوند خاتمه وشي او دا ژوند خو به هر حال هسې هم ختمېدونکی دی. یعنې کومه نقصان چې تا ته مار او لړم در ورسوه یا به د علاج وشي ژوندی به پاتې شي او یا به د دې نقصان د وجې نه د ستا د عارضي ژوند ختم شي. د مهلک نه مهلکه خطرناکه مریضي چې کله انسان ته ورسیږي نو د انسان ته نقصان خامخا رسوي. هغه خطرناک مرض یا بیماری چې دې انسان ته رسېدلی یا خو به د دې علاج وشي او یا به د دې مریضي په واسطه یعنی دا مرض به د دې لامل شي چې د دې انسان ژوند ته د پای ټکل کیږي او دا ژوند خو هسې ختمېدونکی دی. او چې کله انسان ته مرګ رارسي که د ټولې دنیا طاقت راټول شي که د ټولې دنیا طبیبان راټول شي بیا دې مخه هم نشي نیولی. چې کله انسان ته مرګ ورسي د مرګ مخه هغه په مال او دنیا سره هم نشي نیولی. که په مال او دولت سره د مرګ مخه نیول کېدلی نو د دنیا پادشاهان به هیڅکله نه مړه کېدلی
او همدارنګه که په حکمت او طب سره طبابت سره د مرګ مخه نیول کېدلی نو باید چې حکیمان او طبیبان او ډاکټران به هیڅکله نه مړه کېدل او حال دا چې هر هغه ډاکټر چې په کمې رشته کې او په کم مرض کې تخصص لري په مغه مرض باندې پخپله مري. که د مرګ مخه په ولایت سره نیول کېدلی نو هېڅ اولیاء الله به نه وی مړه شوي. که د مرګ مخه په رسالت سره نیول کېدلی نو 1,40,000 کم و زیات پیغمبران به نه مړه کېدل. د رسول الله په مرګ باندې ابابکر صدیق دا اعلان کوي چې من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فانه حی لا یموت. هغه چا چې د محمد عبادت کوه نو محمد مړ شو او هغه چا چې د رب العزت عبادت کوه هغه حی دی لا یموت، هغه باندې مرګ نه راځي. او فاطمة زهرا رضی الله عنها به د غم په سلګو کې دا شعر نه ویل چې صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی په ما باندې راتلونکي مصیبتونه که په ورځو باندې راغلي وای نو د دې رڼا به ختمه شوې وای او دا به د شپې په شان تیارې جوړې شوې وای. نو په دنیا کې قدرمنو اوریدونکو نقصان رسونکي څومره څیزونه هم چې دي د هغو نه زیات او زیات نقصان دا دی چې د ژوند ته به د پای ټکی کېږي. لوی نقصان یې دا دی. خو قدرمنو اوریدونکو چې کله یو انسان ګناه کوي او د الله رب العزت په نافرمانو کې مبتلا کیږي، د الله مقرر شوي حدود ماتوي، نو د دې ګناهونو په وجه چې کم نقصان تا هغه انسان ته رسیږي دا نقصان غیر محدود دی. د ګناهونو نقصان به په دنیایي ژوند کې هم دې ته رسیږي او د آخرت په ژوند کې به دې ته هم رسیږي چې دا هیڅکله هم ختمیدونکي نه دي. په آخرت کې چې کم راپېښېدونکي نقصانونو باندې چونکه موږ ایمان بالغیب راوړی د قرآن او احادیث واضح ارشادات موږ لولو، هغه موږ ته معلوم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اورو، د رب العزت کلام اورو، خو بیا هم زموږ په سترګو کې آخرت کې د راپېښېدونکو نقصان هیڅ حیثیت نشته، د هغه نه غافل یو، هغه ته توجه نه لرو، ځکه موږ دنیا هر څه ګڼلي او په دې دنیا کې چې څه هم کیږي هغه په خپلو سترګو باندې وینو. نو په دې وجه د دنیا نه معمولي شی چې کله موږ ته نقصان رسوي هغه موږ ته ډېر لوی ښکاري او د آخرت د لوی نه لوی نقصان هم زموږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري کله موږ دې دپاره عمل ونه که چې د آخرت د نقصانونو نه رب العزت موږ وساتي. دنیایي نقصاناتو د تحفظ دپاره چې ځان د هغه نه بچ کړو هر اسباب ته لاس اچوو، شپې او ورځې رڼې تېروو چې په دنیا کې کم نقصان موږ ته ونه رسیږي. هغه د آخرت نقصانونه چې هغه تل لپاره دي، هغه ډیر سخت دي، هغه لوی دي، د هغه دپاره کله موږ هم داسې عمل ونه که چې رب العزت د هغه نقصانونو نه موږ محفوظ وساتي او موږ په امان کې پاتې شو. نو قدرمنو اوریدونکو زما خویندو اورونو راشئ پروردګار ته متوجه شئ، د الله کلام ولولئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې ولولئ، پرېږدئ دا د دنیا محدود ژوند د خپل آخرت ژوند ښایسته کړئ. که په دنیا کې څومره په نعمتونو، په لذتونو، په عیاشي کې ژوند تیر کړي دا هم تېرېدونکی دی، خو الله به د ذره ذره پوښتنه بیا درنه کوي. که په دنیا کې خیانت وکړې، دروغ ووایې، رشوت وخورې، سود وخورې، غیبت وکړې، تهمت وکړې، چاته شکنځل وکړې، څوک بد یاد کړې دا هم تېرېږي. او که په دنیا کې د خپل ژوند د الله د اوامرو په مطابق د رسول الله د لارښوونو مطابق تیر کړي دا هم تیریږي. خو په لومړي کې تا ته ډېر سخت نقصانان دي، د الله په عذاب کې به ګرفتار یې. او که ژوند دې د قرآن و حدیث په مطابق تیر که الله څخه به سرفراز ولاړ یې. نو د ګناه نقصان د ټولو نقصانونو نه ډېر زیات دی نقصان دی. هغه انسان چې دنیا کې د ګناهونو مرتکب کیږي دې ته به دنیوي نقصانونه وي او آخرتي نقصانونه خو موجود دي. د ګناه د ټولو نه اول نقصان دا وي چې د ګناه کولو په وجه د انسان په رزق کې تنګي پیدا کیږي. هغه رزق چې د هغه دپاره انسان څومره مصیبتونه برداشت کوي، بلکې اکثر خلک د رزق د حاصلولو لپاره ګناه هم کوي، ګناه کوي د رزق د فراخېدو لپاره، خو طریقه هغه اختیاروي کومه طریقه چې په رزق کې تنګي پیدا کوي. نو ګناه د انسان په رزق کې تنګي پیدا کوي. یوې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو دلته ډېر متوجه اوسئ.
دا صحیح خبره ده چې ګناه په رزق کې تنګي پیدا کوي، خو د رزق د تنګي نه مطلب دا نه دی چې دی به د ولږې مړ شي، ده ته به خوراک نه رسیږي، د اغوستلو لپاره به جامې ورته نه پیدا کیږي، د اوسېدو لپاره به کور ورته نه پیدا کیږي. دا د دې مطلب نه ده. ځکه ستاسې زړه کې به دا سوال پیدا شي چې څومره په دنیا کې موږ ګورو چې هغه شرابیان، کبابیان، زناکار، غلاګر خلک، داسې خلک په دنیا کې عیاشي کوي او دوی سره د مالونو انبار وي، یعنې ډېر زیات سرمایدار وي، او حال دا چې د دوی په مقابله کې هغه څوک چې الله الله وایي تل لپاره د خپل ژوند د الله د اوامرو د احکامو مطابق تیروي، ځان د ګناهونو نه ساتي. فتقاضا د نفسی کله تر هر کار ورسم. هغوی ډیر په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دي. د خوراک لپاره هغوی سره ډوډۍ نه وي، د اوسېدو لپاره هغوی سره ځای نه وي، د اغوستلو لپاره هغوی سره جامې نه وي، د یوې روپۍ محتاج هم وي. نو ګناه په رزق کې تنګي راولي. د رزق د تنګي نه دا مطلب نه دی چې هغه به د ولږې مړ کیږي او د اغوستلو جامې به نه لري، بلکې قدرمنو اوریدونکو، په رزق کې د تنګي د راتلو مطلب دا دی چې د رزق د وسعت او فراخي نه مقصود اطمینان او سکون دی. هغه څوک چې په ګناهونو کې مبتلا وي هغه سره به ډېره زیاته سرمایه وي، په تیارو کې به ګرځي، په لسګونو او په سلګونو خدمتګاران به هر وخت 4 ساعته دې ته لاس په نامه تابعدار ولاړ وي، خو د ډېرو خبرو باوجود دې کس ته به خوب نه راځي. د پریشانی د وجې نه به د خوب ګولۍ 3-4 ګولۍ بخوري چې ما ته خوب راشي. د قسمه قسمه خوراکونو او عیاشي سامان به موجود وي، خو ډاکټر به هغه منع کړی چې جنابه تا ته شکر لګېدلی دی، د ستا فشار یا د ستا بلډ پریشر های دی، ډېر اوچت دی، ته خواږه هم پرېږده، خواږه شی هم مخوره او مالګه هم مه استعمالوه. نو اوس دا بیچاره په پیکه خوراکونو باندې، بې مالګه خوراکونو باندې مجبور دی، او هغه کسان چې د ده ملازمان او نوکران او مزدوران دي هغه تل لپاره ښه خوراکونه کوي، او دا به ډېر په حیرانتیا سره د دوی طرف ته ګوري. د الله کلام ډېر زیات رښتیا ویلي چې فرمایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. رب العزت فرمایي چا چې مخ واړولو زما د یاد نه، نو د هغه ژوند به لنډ او ډېر تنګ وي. خو د دوی په مقابله کې دیندارو او د الله والا خلکو سره هغه څوک چې د خپل ژوند د الله د اوامرو او د احکامو په مطابق تیروي، اگر که د دې عیاشي سامان بلکل نه وي، خو د سکون او اطمینان دولت د دوی په زړونو کې ډک وي. دوی سره د عیاشي سامان او اسباب نشته دی، خو رب العزت د هغوی زړونه د سکون او د اطمینان د دولت نه ډک کړي دي. تاسې تجربه وکئ، په دې خبره باندې متیقن هم اوسئ او آزمایش هم وکړئ. په یو څو ورځې دی کې یو انسان چې ګناه کوي تل لپاره هغه ګناه دې پرېږدي بلکل، او بیا دې د هغې حالت خپل د موجوده حالت سره مقابله وکړي، په دواړو کې به د ځمکې او آسمان فرق وي. نو هغه څوک چې په دنیا کې تل لپاره په ګناه کې مصروف وي، مشغول وي، هغه په رزق کې به تنګي وي. د رزق تنګي دا مطلب چې هغه دپاره به سکون او اطمینان په دنیا کې بلکل نه وي، یا به جواری خوري او یا به شړومبې څکي. هغه خوراکونه چې د الله له طرفه نعمتونه د هغه نه به بلکل محروموي. الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. د ګناه دویم نقصان، هغه انسان چې په دنیا کې ګناه کوي د الله نه نه ویریږي. هر قسمه ګناه چې وي، یا غیبات، یا تهمات، یا حسد، یا تعصب، الله مو وساتي، یا زنا، یا بد اخلاقي، دروغ ویل، حرام خوړل، رشوت کول، سود کول، چې په دنیا کې دا ګناه کوي، د ګناه په وسیله به دا انسان د الله د معیت او د الله د ملګرتیا نه محرومه شي. ګناهګار سره الله یو ځای نه دی، ځکه الله په خپل کلام کې څو ځای کې فرمایي ان الله مع المحسنین، الله نیکوکارانو سره دی. د الله ملګرتیا له نیکو خلکو سره د ګناهګارانو سره د الله ملګرتیا نشته. نو هغه انسان چې په دنیا کې ګناه کوي لوی نقصان یې دا دی چې د رب العزت ملګرتیا به د هغه سره ختمه شي. نو چې د الله ملګرتیا د یو انسان سره پاتې شوه، نو د دې نتیجه دا ده چې انسان د کامیابی ټول اسباب راجمع کوي، خو کامیابی بیا د هغه هم نه نصیب کیږي. د کامیابی ټول اسباب به راټول کړي، هلې ځلې به وکړي او په دې هڅه کې به مي، خو بیا به هم نه کامیابه کیږي، ځکه د الله ملګرتیا دې سره نشته، او د الله ملګرتیا ځکه دې سره پاتې چې دا په ګناهونو کې اخته دی.
تاسې به وینئ چې ډېر کسان دي چې د هغو لاسونو کې به ماسټري او ډکټورا ایښي سرګردانه به البته د وظیفې پسې ګرځي خو بیا به هم هغه ته نه پیدا کیږي ځکه د ګناهونو په وسیله باندې دې سره د الله معیت او ملګرتیا پاتې چې د دنیا ټول اسباب راټول کې په هغه کې به بیا اثر و فایده نه وي تر څو چې د الله ملګرتیا در سره نه نو ګناه په وسیله باندې د ګناه په کولو باندې د الله ملګرتیا نه هغه ګناهګار انسان محرومه کیږي او د الله تعالی ملګرتیا ډیر لوی نعمت دی او دا نعمت چې چاته حاصل وي که ټول کائنات او د ټولې دنیا طاقتونه یو ځای شي بیا هم هغه ته نقصان نشي رسولی حضرت موسی علیه السلام چې کله خپل قوم بني اسرائیل ځان سره روان او د مصر نه ووتل نو د فرعون ټول لښکر او د فرعون ټول فوج د دوی په څیر یو ځای ته ورسېدل چې مخه کې ډېر لوی دریاب دی نو د موسی علیه السلام ملګري او قوم ویرېدل او ویې ویل انا لمدرکون ای موسی وړاندې د دریاب څپې دي او شاته د فرعون لښکر زموږ پسې را روان دی نو موږ خو ونیول شو انا لمدرکون موسی علیه السلام ورته څه وایي هغوی ته تسلي ورکوي او د رب العزت د ملګرتیا ذکر هغو څه کوي ورته فرمایي کلا ان معی ربی سیهدین داسې هیڅکله نشي کیدی ما ته د خپل رب ملګرتیا او د خپل رب معیت حاصل دی هغه به ضرور زما رهنمایي فرمایي ما ته به هدایت کوي د نجات څه صورت به پروردګار ما ته پیدا کوي ما ته د الله معیت حاصل دی او چاته چې د الله ملګرتیا حاصل وي یو فرعون چې د دنیا ټول طاقتونه او د دنیا ټول فرعونان راټول شي نو د هغه مقابله بیا نشي کولی همدغه شانو شو چې الله رب العزت بني اسرائیلو ته سره د موسی علیه السلام نجات ورکه او فرعون یې سره د خپل لښکر تباه که ځکه چې موسی علیه السلام سره د پروردګار ملګرتیا وه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د هجرت په شپه په غار ثور کې وخت تیروه نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه محمد رسول الله سره یو ځای و مشرکان دوی پسې ووتل چې کله د غار ثور دروازې ته ورسېدل نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه سترګې د هغوی په پښو ولګېدلې نو صدیق اکبر ویرېده او پریشانه شو او په دې فکر کې شو که کله مشرکین سر پورته کړي یا لاندې وګوري نو موږ خو به وویني او محمد رسول الله ته به نقصان ورسوي نو صدیق اکبر دا د خپله پریشانی او د خپل غم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وړاندې ذکر که محمد رسول الله صدیق اکبر ته تسلي ورکړه او دا جمله یې ورته وفرمیل لا تحزن ان الله معنا ای صدیق اکبره ای ابابکره ته هیڅکله مه ویرېږه هیڅکله مه غمجن کیږه ځکه ان الله معنا الله زموږ سره دی د الله ملګرتیا زموږ سره ده نو چا سره چې الله وي چا سره چې پروردګار وي او چاته چې د الله معیت او ملګرتیا حاصله وي د ټول کائنات طاقتونه بیا د هغو مقابله نشي کولی دا خو یوازې قریش دي دوی به څه وکړي او واقعیت هم همدغه سم شو نو د رب العزت ملګرتیا د رب العزت معیت دا ډېر لوی نعمت دی او د ګناه کولو په وجه انسان د دې نعمت نه محرومه کیږي نو قدرمنو اوریدونکو زما خویندو او ورونو الحمدلله موږ مسلمانان د الله په وحدانیت باندې عقیده لرو د الله په کلام باندې عقیده لرو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسالت او حقانیت باندې عقیده لرو او په اسلامي کورنۍ اسلامي ټولنه کې ژوند کوو نو راشئ داسې عملونه وکئ چې د الله ملګرتیا د ستاسو سره شي چې کله د پروردګار ملګرتیا ستاسو سره شوه بیا به د دنیا ټول کائنات او د دنیا ټول فرعونان او ظالمان تاسو ته نقصان نشي رسولی او که موږ وایو چې مسلمان یو بیا په ګناهونو باندې هم اخته یو دروغ هم وایو رشوت هم کوو سود هم کوو غیبت هم کوو تهمت هم کوو او په کورنۍ کې نفاق او شقاق او بدبختي هم پیدا کوو مونځ نه کوو نو دلته بیا د الله ملګرتیا زموږ سره نشته د الله معیت نشته نو چا سره چې د الله معیت نه وي که د دنیا ټول اسباب راټول کړي بیا هغه دپاره کامیابي نشته نن ورځ تاسې وینئ زموږ په ټولنه کې د اسلام د دښمنانو لاسونه د مظلومو مسلمانانو په وینو باندې سره دي د معصومو ماشومانو او بچیانو په وینو باندې سره دي تل لپاره مسلمان په کړاو کې په مصیبت کې او په غم کې ژوند کوي د غم په ټغر باندې ناست دي
دا وجه څه ده چې موږ مسلمانان پخپله په ګناهونو کې اخته یو، په بدبختیو کې اخته یو. د الله ملګرتیا زموږ نه ختمه شوې، نو الله دا کفار خو د اسلام دښمنان په موږ مسلط کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. نو که موږ د عاجزي او د تضرع غاړه د الله رب العزت اوامرو ته کیدو، هغه ته منقاد شو، د خپل انفرادي ژوند، د خپل کورنی ژوند، د خپل ټولنیز ژوند د الله د کلام موافق، د رسول الله د لارښوونو موافق تیر کړو، نو بیا د الله ملګرتیا زموږ سره ده، د الله معیت زموږ سره دی. نو چې الله زموږ سره مات شه، بیا د ټولې دنیا طاقتونه او د اسلام او انسانیت دښمنان زموږ په مقابل کې نشي درېدلی. نو قدرمنو اورېدونکو، هغه څوک چې په کورنۍ کې پلار یاستئ، مشران یاستئ یا مور یاستئ، خپله هم د الله د کلام او د رسول الله د حدیثو موافق عمل وکئ. او هغه ستا ماشومان چې ستاسې په کورنۍ کې ژوند کوي، که ستاسې اولاد وي، که ستاسې لمسیان وي، ورونه وي، ورېرونه وي، هغوی هم د الله دین طرف ته وهڅوئ، د الله د کلام نه خبر کړئ، خپله هم ځان د ګناهونو نه بچ کړئ، او هغوی ته هم د الله رب العزت د عذابونو او د رحمتونو نه معلومات ورکړئ، چې الله رب العزت هم د دنیا ژوند ستاسو ښایسته کړي او هم د آخرت. او که داسې په غفلت کې ژوند وکړو، خپله هم په ګناه کې اخته، او هغه څوک چې زموږ په کورنۍ کې ژوند کوي هغوی نه هم غافله اوسو، نو رب العزت به بیا زموږ نه سخته پوښتنه کوي، او د الله رب العزت په عذاب کې به بیا ګرفتارو. الله دې په موږ رحم وکړي، او الله دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د ګناه نه دې رب العزت زموږ خویندې او وروڼه ټول وساتي، تر څو چې د الله ملګرتیا زموږ سره وي، نو چې د رب العزت ملګرتیا وه بیا به کامیاب وي. قدرمنو اورېدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ م نیکمرغه. پاک الله خوند توان د ستو شعر راکړه سفر لرما، خوند توان د ستو شعر راکړه سفر لرما، د لارې مل به کوم عمل کړم چې تر یاره ورسم، وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لاره ورسم، په تقاضا د نفس ټیکله تر هر کاره ورسم، لګنې ګونې سه چې تنګ سمه په دې بازار کې، لګنې ګونې سه چې تنګ سمه په دې بازار کې، لګنې ګونې سه چې تنګ سمه په دې بازار کې، لګنې ګونې سه چې تنګ سمه په دې بازار کې، د غره په غیږه کې سکون وینم له ښاره ورسم، د غره په غیږه کې سکون وینم له ښاره ورسم، وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لاره ورسم، په تقاضا د نفس کله تر هر کاره ورسم، کتاب د ګل د یاد ولما د زړه رحیل کی، کتاب د ګل د یاد ولما د زړه رحیل کی، کتاب د ګل د یاد ولما د زړه رحیل کی، کتاب د ګل د یاد ولما د زړه رحیل کی، په دې رقم به ګوندې زه هم تر بهاره ورسم، په دې رقم به ګوندې زه هم تر بهاره ورسم، وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لاره ورسم، په تقاضا د نفس ټیکله تر هر کاره ورسم، وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لاره ورسم، په تقاضا د نفس ټیکله تر هر کاره ورسم. په تقاضا د نفس کله تر هر کاره ورسم،
د ژوند لار چې پر دې لار ورسم وړاندې کوونکی مولوي محمد یاسین فهیم تر هر کار ورسم خوند د ژوند لار سفر لرما خوند توان د ستو شیر اکړه سفر لرما دلاری ملبه کوم عمل کړم چې تر یار ورسم وجدان ته سم شرمنده چې پر دې لار ورسم فتقاضا د نفس ټیکل تر هر کار ورسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ګناه نقصانات دي یعنی هغه انسان چې په دنیا کې د ګناه مرتکب کیږي د رب العزت د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه سرغړونه کوي دې ته به څه نقصانات رسیږي انشاءالله په دې خپرونې کې به نن څه ناڅه وغږیږو په دې باندې په دنیا کې چې څومره څیزونه انسان ته نقصان رسوي او هغه اشیا چې انسان په دنیا کې د ځان لپاره مضر او نقصاندې ګڼي د دغه ټولو څیزونو نه زیات نقصان ورکوونکی څیز ګناه ده په دنیا کې به ډېر څیزونه چې هغه تا ته نقصان رسوي او ډېر داسې اشیا به چې انسان به ځان لپاره نقصاندې ګڼي لکن د دې ټولو نه لوی نقصان ورکوونکی د دې ټولو نه زیات مضر د انسان دپاره د انسان ګناه ده څومره چې ګناه انسان ته نقصان رسوي دومره د دنیا هیڅ یو څیز انسان ته نقصان نشي رسولی دا ځکه چې د ګناهونو نه علاوه ټول نقصان رسوونکي څیزونه چې څومره هم نقصان رسوي هغو نقصان عارضي دی محدود دی زر به ختم شي هغه به لږ وخت شان دپاره وي لږې مودې دپاره وي خو ختمیږي به خو د ګناهونو په وجه چې انسان ته کوم نقصان رسیږي هغه نقصان غیر محدود دی مستقل دی همیشه دی او ډیر لوی اوږد دی او ډیرې لویې مودې دپاره دی او د ډیرې لویې مودې دپاره به انسان دا نقصان برداشت کوي قدرمنو اوریدونکو تاسې خپله غور او فکر وکړئ مار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث اورو د رب العزت کلام اورو خو بیا هم زموږ په سترګو کې آخرت کې د راپېښودونکو نقصان هیڅ حیثیت نشته د هغه نه غافل یو هغه ته توجه نه لرو ځکه موږ دنیا هر څه ګڼلي او په دې دنیا کې چې څه هم کیږي هغه په خپلو سترګو باندې وینو نو په دې وجه د دنیا نه معمولي نه معمولي شی چې کله موږ ته نقصان رسوي هغه موږ ته ډېر لوی ښکاري او د آخرت د لوی نه لوی نقصان هم زموږ په سترګو کې څه حیثیت نه لري کله موږ دې دپاره عمل ونه که چې د آخرت د نقصانونو نه رب العزت موږ وساتي دنیایي نقصاناتو د تحفظ دپاره چې ځان د هغه نه بچ کړو هر اسباب ته لاس اچوو شپې او ورځې رڼې تیروو چې په دنیا کې کم نقصان موږ ته ونه رسیږي هغه د آخرت نقصانونه چې هغه تل لپاره دي هغه ډیر سخت دي هغه لوی دي د هغه دپاره کله موږ هم داسې عمل ونه که چې رب العزت د هغه نقصانونو نه موږ محفوظ وساتي او موږ په امان کې پاتې شو نو قدرمنو اوریدونکو زما خویندو اورونو راشئ پروردګار ته متوجه شئ د الله کلام ولولئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې ولولئ پرېږدئ دا د دنیا محدود ژوند د خپل آخرت ژوند ښایسته کړئ که په دنیا کې څومره په نعمتونو په لذتونو په عیاشي کې ژوند تیر کړي دا هم تېرېدونکی دی خو الله به د ذره ذره پوښتنه بیا درنه کوي
که په دنیا کې خیانت وکړې، دروغ ووایې، رشوت وخورې، سود وخورې، غیبت وکړې، تهمت وکړې، چاته شکنځل وکړې، څوک بد یاد کړې، دا هم تیریږي. او که په دنیا کې د خپل ژوند د الله د اوامرو په مطابق د رسول الله د لارښوونو مطابق تیر کړي، دا هم تیریږي. خو په لومړي کې تا ته ډېر سخت نقصانان دي، د الله په عذاب کې به ګرفتار یې. او که ژوند دې د قرآن و حدیث په مطابق تیر که، الله څخه به سرفراز ولاړ وي. نو د ګناه نقصان د ټولو نقصانونو نه ډېر زیات لوی نقصان دی. هغه انسان چې دنیا کې د ګناهونو مرتکب کیږي، دې ته به دنیوي نقصانونه وي او آخرتي نقصانونه خو موجود دي. د ګناه د ټولو نه اول نقصان دا وي چې د ګناه کولو په وجه د انسان په رزق کې تنګي پیدا کیږي. هغه رزق چې د هغه دپاره انسان څومره مصیبتونه برداشت کوي، بلکې اکثر خلک د رزق د حاصلولو لپاره ګناه هم کوي. ګناه کوي د رزق د فراخېدو لپاره، خو طریقه هغه اختیاروي کومه طریقه چې په رزق کې تنګي پیدا کوي. نو ګناه د انسان په رزق کې تنګي پیدا کوي. یوې مسلې ته قدرمنو اوریدونکو دلته ډېر متوجه اوسئ. دا صحیح خبره ده چې ګناه په رزق کې تنګي پیدا کوي، خو د رزق د تنګي نه مطلب دا نه دی چې دی به د ولږې مړ شي، ده ته به خوراک نه رسیږي، د اغوستلو لپاره به جامې ورته نه پیدا کیږي، د اوسېدو لپاره به کور ورته نه پیدا کیږي. دا د دې مطلب نه ده. ځکه ستاسې زړه کې به دا سوال پیدا شي چې څومره په دنیا کې موږ ګورو چې هغه شرابیان، کبابیان، بولړان انسان ته نقصان رسوي، خو دا نقصان عارضي دی، یا خو به د دې انسان علاج وشي. هغه انسان ته چې مار او لړم پک ورکوي چیچي، دا نقصان عارضي دی، یا خو به د دې انسان علاج وشي، ښه وشي، او یا به زیات نه زیات دا انسان د دې عارضي ژوند خاتمه وشي. او دا ژوند خو به هر حال هسې هم ختمېدونکی دی. یعنې کومه نقصان چې تا ته مار او لړم در ورسوه، یا به د علاج وشي، ژوندی به پاتې شي، او یا به د دې نقصان د وجې نه د ستا د عارضي ژوند ختم شي. د مهلک نه مهلکه خطرناکه مریضي چې کله انسان ته ورسیږي، نو د انسان ته نقصان خامخا رسوي. هغه خطرناک مرض یا بیماری چې دې انسان ته رسېدلی، یا خو به د دې علاج وشي، او یا به د دې مریضي په واسطه، یعنې دا مرض به د دې لامل شي چې د دې انسان ژوند ته د پای ټکل کیږي، او دا ژوند خو هسې ختمېدونکی دی. او چې کله انسان ته مرګ رارسي، که د ټولې دنیا طاقت راټول شي، که د ټولې دنیا طبیبان راټول شي، بیا دې مخه هم نشي نیولی. چې کله انسان ته مرګ ورسي، د مرګ مخه هغه په مال او دنیا سره هم نشي نیولی. که په مال او دولت سره د مرګ مخه نیول کېدلی، نو د دنیا پادشاهان به هیڅکله نه مړ کېدلی. او همدارنګه که په حکمت او طب سره، طبابت سره د مرګ مخه نیول کېدلی، نو باید چې حکیمان او طبیبان او ډاکټران به هیڅکله نه مړه کېدل. او حال دا چې هر هغه ډاکټر چې په کمې رشته کې او په کم مرض کې تخصص لري، په مغه مرض باندې پخپله مري. که د مرګ مخه په ولایت سره نیول کېدلی، نو هېڅ اولیاء الله به نه وی مړه شوي. که د مرګ مخه په رسالت سره نیول کېدلی، نو 1,40,000 کم و زیات پیغمبران به نه مړه کېدل. د رسول الله په مرګ باندې ابابکر صدیق دا اعلان کوي چې من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد الله فإنه حی لا یموت. هغه چا چې د محمد عبادت کوه، نو محمد مړ شو، او هغه چا چې د رب العزت عبادت کوه، هغه حی دی لا یموت، هغه باندې مرګ نه راځي. او فاطمة زهرا رضی الله عنها به د غم په سلګو کې دا شعر نه ویل چې صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی په ما باندې راتلونکي مصیبتونه که په ورځو باندې راغلي وای، نو د دې رڼا به ختمه شوې وای، او دا به د شپې په شان تیارې جوړې شوې وای. نو په دنیا کې قدرمنو اوریدونکو نقصان رسونکي څومره څیزونه هم چې دي، د هغو نه زیات او زیات نقصان دا دی چې د ژوند ته به د پای ټکی کیږي. لوی نقصان یې دا دی. خو قدرمنو اوریدونکو چې کله یو انسان ګناه کوي او د الله رب العزت په نافرمانو کې مبتلا کیږي، د الله مقرر شوي حدود ماتوي، نو د دې ګناهونو په وجه چې کم نقصان تا هغه انسان ته رسیږي، دا نقصان غیر محدود دی. د ګناهونو نقصان به په دنیایي ژوند کې هم دې ته رسیږي، او د آخرت په ژوند کې به دې ته هم رسیږي، چې دا هیڅکله هم ختمېدونکي نه دي،
په آخرت کې چې کوم راپېښېدونکي نقصانونو باندې چونکه موږ ایمان بالغیب راوړی د قرآن او احادیث واضح ارشادات موږ لولو هغه موږ ته معلوم زناکار غلاګر خلک داسې خلک په دنیا کې عیاشي کوي او دوی سره د مالونو انبار وي یعنی ډیر زیات سرمایدار وي او حال دا چې د دوی په مقابله کې هغه څوک چې الله الله وایي تل لپاره د خپل ژوند د الله د اوامرو د احکامو مطابق تیروي ځان د ګناهونو نه ساتي فتقاضا د نفس کله تر هر کار ورسم هغوی ډیر په اقتصادي مشکلاتو کې ګیر دي د خوراک لپاره هغوی سره ډوډۍ نه وي د اوسېدو لپاره هغوی سره ځای نه وي د اغوستلو لپاره هغوی سره جامې نه وي د یوې روپۍ محتاج هم وي نو ګناه په رزق کې تنګي راولي د رزق د تنګي نه دا مطلب نه دی چې هغه به د لږې مړ کیږي او د اغوستلو جامې به نه لري بلکې قدرمنو اوریدونکو په رزق کې د تنګي د راتلو مطلب دا دی چې د رزق د وسعت او فراخي نه مقصود اطمینان او سکون دی هغه څوک چې په ګناهونو کې مبتلا وي هغه سره به ډېره زیاته سرمایه وي په تیارو کې به ګرځي په لسګونو او په سلګونو خدمتګاران به هر وخت 24 ساعته دې ته لاس په نامه تابعدار ولاړ وي خو د ډېرو خبرو باوجود دې کس ته به خوب نه راځي د پریشانی د وجې نه به د خوب ګولۍ 3-4 ګولۍ به خوري چې ما ته خوب راشي د قسمه خوراکونو او عیاشي سامان به موجود وي خو ډاکټر به هغه منع کړی چې جنابه تا ته شکر لګېدلی دی د ستا فشار یا د ستا بلډ پریشر های دی ډېر اوچت دی ته خواږه هم پرېږده خواږه شی هم مخوره او مالګه هم مه استعمالوه نو اوس دا بیچاره په پیکه خوراکونو باندې بې مالګه خوراکونو باندې مجبور دی او هغه کسان چې د ده ملازمان او نوکران او مزدوران دي هغه تل لپاره ښه خوراکونه کوي او دا به ډېر په حیرانتیا سره د دوی طرف ته ګوري د الله کلام ډېر زیات رښتیا ویلي چې فرمایي ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا رب العزت فرمایي چا چې مخ واړولو زما د یاد نه نو د هغه ژوند به لنډ او ډېر تنګ وي خو د دوی په مقابله کې دیندارو او د الله والا خلکو سره هغه څوک چې د خپل ژوند د الله د اوامرو او د احکامو په مطابق تیروي اگر که د دې عیاشي سامان بلکل نه وي خو د سکون او اطمینان دولت د دوی په زړونو کې ډک دوی سره د عیاشي سامان او اسباب نشته دی خو رب العزت د هغوی زړونه د سکون او د اطمینان د دولت نه ډک کړي دي تاسې تجربه وکئ په دې خبره باندې متیقن هم اوسئ او آزمایش هم وکړئ په یو څو ورځې دی کې یو انسان چې ګناه کوي تل لپاره هغه ګناه دې پرېږدي بلکل او بیا دې د هغې حالت خپل د موجوده حالت سره مقابله وکړي په دواړو کې به د ځمکې او آسمان فرق وي نو هغه څوک چې په دنیا کې تل لپاره په ګناه کې مصروف وي مشغول وي هغه په رزق کې به تنګي وي د رزق تنګي دا مطلب چې هغه دپاره به سکون او اطمینان په دنیا کې بلکل نه وي یا به جواری خوري او یا به شړومبې څکي هغه خوراکونه چې د الله له طرفه نعمتونه یې د هغه نه به بلکل محروموي الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي د ګناه دویم نقصان هغه انسان چې په دنیا کې ګناه کوي د الله نه نه ویریږي هر قسمه ګناه چې وي یا غیبات یا تهمات یا حسد یا تعصب الله مو وساتي یا زنا یا بد اخلاقي دروغ ویل حرام خوړل رشوت کول سود کول چې په دنیا کې دا ګناه کوي د ګناه په وسیله به دا انسان د الله د معیت او د الله د ملګرتیا نه محرومه شي ګناهګار سره الله یو ځای نه دی ځکه الله په خپل کلام کې څو ځای کې فرمایي ان الله مع المحسنین الله نیکوکارانو سره دی د الله ملګرتیا له نیکو خلکو سره د ګناهګارانو سره د الله ملګرتیا نشته نو هغه انسان چې په دنیا کې ګناه کوي لوی نقصان یې دا دی چې د رب العزت ملګرتیا به د هغه سره ختمه شي نو چې د الله ملګرتیا د یو انسان سره پاتې شوه نو د دې نتیجه دا ده چې انسان د کامیابی ټول اسباب راجمع کوي خو کامیابی بیا د هغه هم نه نصیب کیږي د کامیابی ټول اسباب به راټول کړي هلې ځلې به وکړي او په دې هڅه کې به مي خو بیا به هم نه کامیابه کیږي ځکه د الله ملګرتیا دې سره نشته او د الله ملګرتیا ځکه دې سره پاتې چې دا په ګناهونو کې اخته دی تاسې به وینئ چې ډېر کسان دي چې د هغو لاسونو کې به ماستري او ډکتورا ایښي سرګردانه به البته د وظیفې پسې ګرځي خو بیا به هم هغه ته نه پیدا کیږي
ځکه د ګناهونو په وسیله باندې دې سره د الله معیت او ملګرتیا پاتې چې د دنیا ټول اسباب راټول کې په هغه کې به بیا اثر و فایده نه وي تر څو چې د الله ملګرتیا در سره نه نو ګناه په وسیله باندې د ګناه په کولو باندې د الله ملګرتیا نه هغه ګناهګار انسان محرومه کیږي او د الله تعالی ملګرتیا ډیر لوی نعمت دی او دا نعمت چې چاته حاصل وي که ټول کائنات او د ټولې دنیا طاقتونه یو ځای شي بیا هم هغه ته نقصان نشي رسولی حضرت موسی علیه السلام چې کله خپل قوم بني اسرائیل ځان سره روان او د مصر نه ووتل نو د فرعون ټول لښکر او د فرعون ټول فوج د دوی پسې شو یو ځای ته ورسېدل چې مخه کې ډېر لوی دریاب دی نو د موسی علیه السلام ملګري او قوم ویرېدل او ویې ویل انا لمدرکون ای موسی وړاندې د دریاب څپې دي او شاته د فرعون لښکر زموږ پسې را روان دی نو موږ خو ونیول شو انا لمدرکون موسی علیه السلام ورته څه وایي هغوی ته تسلي ورکوي او د رب العزت د ملګرتیا ذکر هغو ته کوي ورته فرمایي کلا ان معی ربی سیهدین داسې هیڅکله نشي کیدی ما ته د خپل رب ملګرتیا او د خپل رب معیت حاصل دی هغه به ضرور زما رهنمایي فرمایي ما ته به هدایت کوي د نجات څه صورت به پروردګار ما ته پیدا کوي ما ته د الله معیت حاصل دی او چاته چې د الله ملګرتیا حاصل وي یو فرعون چې د دنیا ټول طاقتونه او د دنیا ټول فرعونان راټول شي نو د هغه مقابله بیا نشي کولی همدغه شانو شو چې الله رب العزت بني اسرائیلو ته سره د موسی علیه السلام نجات ورکه او فرعون یې سره د خپل لښکر تباه که ځکه چې موسی علیه السلام سره د پروردګار ملګرتیا وه د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د هجرت په شپه په غار ثور کې وخت تیروه